بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مونږ تاسو ټول وینو وګورو چې تیرا کې فوجي اپریشن روان دی په زورواکي سره. الته چې کوم خلک دي د خپل کورونو نه په دې سخته یخني کې چې الته 15 فوټه واوره کیږي، نو الته دغه فوجي چې کوم عملیات یا اپریشن دی خلک به کورا کوي. د څو ورځې نه به تاسو په سوشل میډیا باندې وینئ چې الته د خوراک څښاک او د سخت یخنۍ نه ماشومان مړیږي. د خوراک څښاک چې کوم لرې پاتې کلي دي لا نه دي راوتلي، د واورې له وجې حصار دي، هغه لا حصار دي الته، او هغو ته هیڅ د خوراک نشته دي، او هلته هیڅ داسې چې کومه یخني ده واوره د دغه هیڅ داسې بندوبست نشته دی چې الته انساني وجود ژوند پکې وکړي. نو پی ټی ایم له لوري او د مشر منظور احمد پښتین په خصوصي ویل سره پی ټی ایم له لوري دغه مرسته به تیرا خلکو ته چې څومره هلته کډوال دي دغو ته به راسیږي. تاسو ته معلومه ده چې پی ټی ایم خپل هم یو د مظلومو خلکو تنظیم دی، د خوارو خلکو تنظیم دی، خو بیا هم نن چې زمونږ خلک الته ماشومان د خوراک څښاک له وجې مري، نو پی ټی ایم په ځان باندې دغه سخت وړي، دغه که هر څرنګه دی پوره کوي، نو دغه ټرکونه بلوټ کوي چې په دې کې د خوراک څښاک هر څه دي، وړه لوبیا غوړي هر څه دي پکې. نو دغه سامانونه به وړي، دا ټرکونه به ډکیږي او دغه به انشاءالله تیرا ته رسوو، او هلته به یې په خپل لاس باندې الته چې کومې فیملی پاتې دي هغې ته به یې رسوو، او نور به هم هر ممکن کوشش به کوو چې د هغو زموږ نه څومره کیږي، زموږ د وسه کیږي، که نور هر څومره په دغې وطن کې فوجي زورواکي ده او پښتانه غلامان ساتلی شوي یو، خو بیا هم مونږ دغه مو په وس کې ده چې په دې سخته یخنۍ کې او چې هلته واورې او دلته بارانونه روان دي، خیبر کې تیرا کې واوره روانه ده، نو مونږ به هم دغه یخني د دوی سره برداشت کوو، او دغه سامانونه به لږ ساعت پس به دغه روانوو او دغه به تیرا ته راسیږي او تیرا ته به یې وړو. نو حتمن به انشاءالله هلته ځان هم رسوو. هلته چې څومره هم داسې فیملی دي چې هغې ته تکلیف دی، هلته ستونزې دي، ماشومان مړه شوي دي، ګاډي مطلب په لارې غورځېدلي دي، نو هغې ته به ځان رسوو او د خپل وس چې څومره هم رانه کیږي نو هغه به هلته به مونږ خدمت هم کوو، او دغه د غورځنګ چې څومره هم ملګري دي دغه به هلته ځي او هلته به انشاءالله خپل خدمت کوي. مننه، مهرباني.